دغه د کور وړه دي دغه د کور غوړي دي دغه د کوچني ماشومانو لپاره دا ملا دي جوړ په خیر ګرانو کتونکو کوم څوک چې موږ ته وایي موږ سره کومک وکړه هغه هم در لاس ونیسي وایي راسه زموږ د دالان وګوره زموږ کور وګوره دغه د دالان حال دی راسه ویې ګوره دا دی دغه د کور وړه دي دا ختم وړه دغه کور د څو پیاز په ګرده کور کې دغه څو پیاز ته صحیح شو دغه د کور غوړي دي دغه د کوچني ماشومانو لپاره دا ملا دی دا کورنۍ والا دا ملا دی دا د کور د شیدې نسته دغه سوجي ورباندې کړی دغه د کور د انګېټې د خلکو ځانو لپاره غټ غټ سلنډران کور ته شتمن خلک وړي مګر دو د انګېټې په پونډ دروس پر پراته دي دا دو دالان دی دالان خلکو دا غټ غټ دالانچي غټ غټ مثال موږ ته یې پخلنځی ورته وایي غټ په غټ پخلنځیانې خو مګر دو د غربت څخه د کمزورۍ څخه غټ پخلنځی یې پرېښی دي د کور په غسلخانه کې سامان نشي دي ولې د په کور کې وړه نسته هېڅ نسته دا د د خونې په غسلخانه کې زه ولاړ یم یاره خدای ته وګورئ قرآن ته وګورئ پر غریب ولس باندې رحم وکړئ د دوی مرسته کومک وکړئ موږ به څه وکړو موږ خو یو پارسل به وړو ورته راوړو یو بل شی به ورته راوړو دا نور جې ورباندې کړی دغه د کور د انګېټې د خلکو ځانو لپاره غټ غټ سلنډران کور ته شتمن خلک وړي مګر دو د انګېټې په پونډ دروس پر پراته دي دا دو دالان دی دالان خلکو دا غټ غټ دالانچي غټ غټ مثال موږ ته یې پخلنځی ورته وایي غټ په غټ پخلنځیانې خو مګر دو د غربت څخه د کمزورۍ څخه غټ پخلنځی یې پرېښی دي د کور په غسلخانه کې سامان نشي دي ولې د په کور کې وړه نسته هېڅ نسته دا د د خونې په غسلخانه کې زه ولاړ یم یاره خدای ته وګورئ قرآن ته وګورئ پر غریب ولس باندې رحم وکړئ د دوی مرسته کومک وکړئ موږ به څه وکړو موږ خو یو پارسل به وړو ورته راوړو یو بل شی به ورته راوړو دغه مولوي صاحب د پخلنځی خو تاسو ویل دي دغه پخلنځی د په کور کې یو موټ وړه نه وله د وړو بس دغه خاشه دغه وړه دي بس ختم نور دو وړه نسته دغه پخلنځی هغه تاسو انګېټې ویل د روز پر ده د ګوټکو وس نه لري دغه سره سره ده ته یو خور یې راغلې ده چې په باډر کې د هغه کور مېلمنه ده دوی کور ته راغلې ده دی وایي چې زما خلکو مېلمانه راسي وریجو غوښ ورته راوړي وایي قسم په خدای که دغه ناجوړه ده د ډاکټر لپاره چمن ته راغلې وه د ډاکټر د دوا پیسې خو مه شوره خو هغه رقم مریض راته پرته ده د هغه سره سره زه اوس حیران یم چې دغه زما خور ته زار ورته راوړمه که یو ډوډۍ ورته راوړم د ډوډۍ وس خو نسته نو به زه زار ورته راوړمه خدای ته وګورئ خلک دلته سفید پوشه غریبان سته دلته داسې غریبان نه دي په ځکالۍ باندې زاړه دي زاړه زاړه کورونه دي هغو باندې خو هر څوک رحم کوي د سفید پوشه سره کومک وکړي سفید پوشه معنا هغه څوک دی چې ښه په بدنه به ښه تندرسته وي ښه عالم به وي ښه ملا به وي ښه حافظ به وي ښه عامي به وي عام خاص سړی به وي ښه ښایسته مبارکه ژوره به وي مګر دی به کور ته څه نه لري دی څه وکړي او په چمن کې اوس دغه حال و احوال دی اوس چې دغه حافظ مولوي صاحب وایي ما څوک شاګردان ته څو شناختو ته شتمنو ملګرو ته مې ویل دي چې له خدای لپاره یو 100,000 کلدار په قرض باندې راکړئ چې دا کور د مېلمنه راته راغلې ده مریضه ده کور ته د وړو وس نه لرم د ګوټکو وس نه لرمه ماشومان مې د لوږې څخه سوجي ورپخومه شیدې نسته ما ورته ویلي خو مګر هغو زه بلا کړی یم دومره غربت دی خدای لپاره د غریبان باندې رحم وکړئ کومک یې وکړي مرسته سره وکړي موږ ته امانت راواستوئ دا دغه مظلومانو د غریبانو د لاچارو حق دی که چیرې تاسو د دوی سره نور مثال زکات نه لري کومک مرسته نه شئ کوئ دغه مرسته خو کولی شئ چې په قرض باندې یو څه پیسې د مولوي صاحب ته ورکړي که کوم ملګري ورکوي هغه دې ما ته زما پر واټساپ شمېره باندې شخصي زنګ راته ووایي چې دغه مولوي صاحب ته زه په قرض باندې قرض ورکومه هغه دې موږ ته حل وکړي دا مولوي صاحب در کوره پورې به هغه قرضې یو خو چې خیراتي پیسې نه قرضې پیسې به موږ دله انشاءالله راسو خیراتي د ماشومان حق دی د کورنۍ د نورو غریبانو د کور موږ په هر څه پوره کړو د خیراتي پیسو څخه هر څه د کور پوره کړو د هغه څخه ځو بل کور بیا پوره کوو نو ستاسې څه خواست کو د دغه کورنۍ سره که په قرض باندې څوک قرض ورکوي هغه یې موږ سره حل وکړي موږ به دله هغه در لاس نیسو راولو به یې قرض به ورکړو نور به وړو انشاءالله کوم خیراتي څه دی هغه به ورسوو دغه د غسلخانه او تاسو ویل دله چې اوس د پخلنځی ځین جوړ کړی دی نو ویډیو مخته نشروئ چې یو شتمن وروره پرې دا ویډیو ورشي د غریبانو کومک